کله چې یو انسان اعتکاف ته کیدی الله جل جلاله په اعتکاف باندې د 2 حجونو او د 2 عمرو ثواب الله ورته ورکړي حکمن. اگر چې حقیقتاً د حج او د عمره قدر د ثواب نه ورکړي حکمن الله جل جلاله د 2 عمرو او د 2 حجونو ثواب ورته ورکړي. نو وخت نه استفاده پکار ده. معلومان نه کیږي چې آینده کال ته بس کیږي، څوک به ژوندی وي څوک به مړ وي. موقع ده او کارونه هم تیار نشته، باران هم نشته چې فصل وکرو. نو اعتکاف ډیر زیات فضیلت لري. د اعتکاف مثال داسې دی لکه یو سړی د چا په دروازه کې پروت وي یو حاجت دپاره، ورته وایي چې تر څو زما حاجت پوره نه کړي زه به ستا په دروازه کې پروت یم. دا معتکف هم دا الله جل جلاله په کور کې پروت دی. یا الها ستا کور کې به پروت یم تر څو چې زما ګناهونه معاف کړي او ما ته مغفرت وکړي.